استغفر الله استغفر الله. تاسو د ټیک ټاکر د یو ویډیو واورئ. دی وایي چې په ټول عمر کې ما د صحابي نوم هم نه دی اورېدلی او نه صحابي پیژنم. ډېر د عبرت مقام د مسلمانانو چې موږ تاسو دومره ناخبره یو. تاسو دا واورئ. ته ورته واله یو څو صحابو نومونه ورته واله. مال نه راځي هېر شوي دي. بلکل د نه هېر دي. او جی پنځو ورته واله. زه د یو پنځو صحابو نومونه راته واله. جی یاد راته نه دی جی هېر شوي دي بیخي. پنځه به پرېږدو. څلور راته زه واله. جی یو هم نه راځي جی. د یو صحابي نوم هم تاله نه راځي. جی هېر شوي دي. دا ولې هېر شو؟ بس دا د ټیک ټاک وجه جی. دا خو زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ای سره ناسته کړې ده. د ایمان په حالات کې د هغوی په موجودګۍ کې د دنیا نه تللی دي. پکار نه دي چې دا مونږ یاد کړو؟ جی پکار دی جی انشاءالله کوشش به کوو جی یادو به. د یو راته زه واله بس نور پرېږده. د یو راته یو راته څه ووایم. صحابه نوم دې چېرته نه دی اورېدلی؟ نه جی نه مې دا اورېدلی جی چېرته. دا ړومبنۍ تا ته پوښتنه وکړه جی نو په دې ټول عمر کې 18 سال عمر مې دی دا تاسې یوازې پوښتنه وکړه. صحابه دي څوک؟ نه پېژنم جی نه پېژنم. هسې د ګپ لګې که رښتیا وایې؟ جی ګپ نه لګم رښتیا ووایم. ته څه وایې یار؟ نه ته صحابه نه پېژنې؟ نه جی. دا به څه کوو نو؟ دا به یادول غواړئ جی نو. دا به کله یادو نه را. نو ټیک ټاک خو تا شروع کړی دی کال لیو شو. دې بچنګي هم ټیک ټاک شروع کړی دی. نو موږ چې ټیک ټاک له ټایم ورکوو نو موږ به خوږ پیغمبر څه وپېژنو، موږ به صحابه څه وپېژنو. نو لکه مطلب دا چې ته نه پېژنې صحابه چې صحابه څوک دي او څوک نه دي. نه جی. دا څه وایه دا خو چې تا ته د صحابه پته نشته نو بیا خو موږ هسې منډې وو یار. دا ژوند خو زموږ نه ډېر په زول روان دی. جی بالکل جی الله دې معافي وکړي جی. الله دې معافي وکړي. بالکل جی. موږ به لاس اخپه خوځو که نه؟ جی خامخا جی. که دا حساب کتاب دی شو جی ټول جهنمي یو. د رنګ د صحت ته جی مخکې بوډاګان وفات کېدله اوس ځوانانو باندې شروع شوې ده جی. زه هم دا ټیک